غلولو چل چې اوس وخت کې موټرسایکل موټر دی د دې چلونه او بل فقها لیکي مقدمة الواجب واجب چې د کوم واجب مقدمه او سبب هغه مقدم کوم شی چې واجب د هغه مقدمه او اسباب هم واجبي جهاد فرض نو مقدمه یې فرض د پیغمبر اولاده څه شی کوي کومه لوبه کوي د سوره یوسف کې راځي وكنا نستبق هغه یوسف علیه السلام وایي موږ ورونه وایي موږ نستبق مسابقه هم کوو مسابقه پېژنئ یو ته نظام وایي عربي کې هغه د غشو ویشتل ته وایي چې د غشو مسابقه کوي یو ریحان ده چې د اسانو مسابقه کوي یو مسابقه ده دا دواړو ته شاملېږي چې هم غشی ولې هم د ټوپک چل زده کوي هم د موټرو موټرسایکلو د اس غلولو چل زده کوي نو هغه څه وایي وایي مونږ مسابقه کوو مونږ به د دې اس غلولو زده کوو مونږ غش زده کول مونږ په ځان نه پوهېږو بس یوه راغلی یوسف علیه السلام یې وایي افغانۍ چې کول نستبقو نو د پیغمبرانو اولاده هغه هم دا تکلین کوي محمد رسول الله خپله نه ولاړ ده د صحابهو سیل کوي صحابه چې د اعداد کې لګیا ده ام المؤمنین هم راځي د محمد رسول الله شانه هغه هم چې ده په پرده کې د دې مسابقې والا سیل کوي او هغه مجاهدین لګیا دي اعداد کوي نو دا اعداد دا د مقدماتو د جهاد نه ده نو رب مستطاعتم دلته ویلي مستطاعتم یعنی چې ستا چې څومره وسه دا ضرور نه ده چې کفار ټانګ لري ته به هم ټانګ لري هغه تیاره لري ته به هم تیاره ته به خپل کوشش نهایي کوې چې څومره دې وسه وشي هغوم به تیاری دوی مقابل کې وکړي آخري مسله درته کوم چې یو سړی تقریر کوي آیا په دې غاړه خلاصېږي یو سړی بل ملا صاحب لیکل کوي آیا په دې غاړه خلاصېږي دي بل ملا صاحب صرف جهاد کوي آیا دې جهاد غاړه خلاصېږي بل کلیوال سړی جګېږي مالي خدمت کوي دې غاړه خلاصېږي که نه عالمګیري قاضي خان بدایع صنایع واته حوالې ما سره دي دا ټول لیکلي که چا کې وسعه د څلور واړه وو څلور واړه دفاع کوي هم باللسان د جهاد کوي هم بالمال د کوي هم مباشرتن کوي